نو ګلپي خو کلیوال نه خو ګلپي دونه غاټ سړی نیولې یو هغه سبزي ده چېرته ډېر کېږي هغه پوهېږي غټ سر مه یادوه ولې زه خو نه وایم بیا مې وهي خو ته ولې یادوې تا ته مې ګل راوړی دی خیر اوسې خیر اوسې دا به مې غوا ته واچوه شین ده ډېر یې ښه خوري خیر اوس کس کې دې ډېر راوړی وی یو څادر دې راوړی وی دا ګل مې تا ته راوړی دی نه غوا ته به مې چې واچوم هغه موبایل ما سره شته ده که نه نو څه دی که کور کې دې پرېښی دی اوس مې کور کې پرېښی ده وینې دا جیبونه مې ولټوه نسته او دا مې ګنډه ګنډه کیمې مې ګوره نسته ده او کور کې مې پرېښی ده تا باندې اوس سندرې ورته زه سندرغاړی خو نه یم چې ما نه سمه ویله د سندرې زه سبق وایم آفرین دغسې ده او عالم ځان نه جوړ که صحیح دی څنګه عالم والم نه عالم عالم آفرین هو څنګه پینګوان کړو ته پینګ کانکړو ته هغه ته وایي سیم کارټونه ده بلیتوت پېژنې ولې نه پېژنم زمونږ ونو دونه غټ غټ توت کړي دي چې دا اوس یې مونږ خورو بلوټوت کوي بلوټوت ښه اوس ته نه یې تللی ایران ته اوس تا عکس لاړو ایران ته تا نه ستا عکس هم تکړه دی اوس به هلته ایران کې اوس ایران کې څه کاروبار به کوي ولې مو خندل ولې مو خندل ښه ته چې ووایه که نه what is your name وپېکوړي زینبایم ولې نه زه څه کوم زه د سره جنګ نه کوم بیا مې په تیږو ولي څوک دی په تیږو ولي نو همدغه ما ولې همدغه مې په تیږو ولي همدغه مې دا په تیږو ولي خلاص که ده دغه مخلص صاحب دا نواب خان مړی کار غلط کوي یاره دا ماشوم نو ژړل وی د چوشلې رانه پټې کړي دي دغه هر وخت ما نه پټوي هر وخت یې ما نه پټوي دغه یې ما نه پټوي څوک یې پټوي هر وخت یې ما نه پټوي څوک یې پټوي همدغه یې پټوي رانه خو هغه تا هغه وایي چې دې رانه پټې کړي همدغه یې پټوي رانه تا پټې کړي دي نه همدغه یې ما نه پټوي امونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو اول به له دې راپیل کوم چې دا کوم د ریحان ګل را سره دی دا چاته ورلومه او چاته ورکوم دا به تاسو ته معلومات وي که نه زه یې درته وایم دا زموږ استاد خان نواب خان ته نواب خان نو هغلته ناست دی خبرې اترې مو سره کوم او زه هم خواته ورته نو په دې هیله چې درنو ملګرو دغه برنامه تر پایه را سره وګورئ او خوند ترېنه واخلئ سلام علیکم نواب خانو چیکې مستی مې کړه مستی نو خلک سلام علیکم ورو په خیر دی خاص خیرت دی جوړې تکړی څنګه دا بل ته بیا کېدمه دا چی دي هماغه یو میک دی لس ځله پوښتنه کې صندوقچې غوندې شی نواب څنګه خانه ښې تا ته مې ګل راوړی ته څه راشه دلته لږ راشه دلته یې درکړمه ها تا ته مې ګل راوړی دی خیر اوسې خیر اوسې دا به مې غوا ته واچوم شین ده ډېر یې ښه خوري خیر اوس کس کې دې ډېر راوړی وی یو څادر دې راوړی وی دا ګل مې تا ته راوړی دی نه غوا ته به مې چې واچوم نو دا ته څه رقمه خبره کوې نواب خانه ما تا ته ګل راوړو ته اوس یې غوا ته اچې نو شین ده که نه شین بوټی ده که نه نو بیا غوا ته خلک اچوي نو چې کې خپله خو یې نه کې دا ښایسته بوی کې ته راځه ورو ته هم راځه نو څنګه یې کومه ده ته راځه که ته څنګه لرې هغه مې د ماما زوی ده هغه ورو ځان سره راولې وه همدا نن مې ورته زنګ وهلی مالې چېرته یې وایي دلته یې مالې راشه چې هغه ته هم افغانستان ته تللی وې دوی سره راغلې ولې تللی وې خو زه به دې هم افغانستان ته بیولی یم اوس خو ناوخته ده که نه اوس خو ما دا څه کې یو دانه مې غاښ کې وهمه نو غاښ کې خلک یو دانه ډکې ووایي ته دا پکې وهي خو همدغه یو دانه پکې وهمه مخکې مې پیراکی وخوړ دا څه چا درته راوړی و د کچالو پیراکی ورور مې راوړی ورور دې راوړی ورور نه دلهغه ته څنګه یې ورور ښه پلار کې خو مو خبرې وکړې وبخه نو د نواب خانو پیدا کولو کې راسره ته مرستې کې خوشحاله اوسې کور مودان زه خو ورک نه یم کنه چې ما پیدا کوئ ولې ورک نه کومه ده اوس تا سره هغه موبایل چې مې تا اخیستی و هغه دې څه کړو هغه موبایل ما سره شته ده که نه نو څه دی که کور کې دې پرېښی دی اوس مې کور کې پرېښی ده وینې دا جیبونه مې ولټوه نسته او دا مې ګنډه ګنډه کیمې مې ګوره نسته ده او کور کې مې پرېښی ده عجبه سړی دی موږ هغه 15,000 افغانۍ باندې هغه موبایل ورته راوړو څه دی که هغه موبایل کور کې ده چارج دی که چې مې کړ چارج
بیټرۍ ته ته فول کړی وه و تور شی مې هم پکې ورچوخ کړ هغې بیا څنګه شو بیا رڼا یې کوله دا مشک او دا ما تا ته راوړې ته یې شکې نور یې نه شکوم نور یې نه شکې نه ښه نواب خان ورونه دې څنګه دي کورنۍ څنګه ده ژوند څنګه دی انګور څنګه شول د خدای فضل د انګور خو ګلی وهل خرابه سول او ورونه مې ښه دي او ژوند سبا یې دغلته راځم او مازدیګر بېرته ځم دلته چیه کې دا باغ ساتمه ته عجبه سړی کله فاصلې باغ ساتي کله لوبیا کله یو شی کله هغه خلک راځي زموږ نه پاڼې شکوي وینې خدای دې راخطا کړي کم یو هغې نه ونه کې سپور مو دې شکایتي په څه کې دا خو هم راځي پاڼې شکوي تاکونه ماتوي تاکونه دلته خو نه راځي هغلته او بیا پسې دلته نه یم بیا دلته پټ پټ راځي ښه او دا ستا د رښتیا باغ دی که نه دروغ وی څنګه دي رښتیا او د دروغ ته پردي باغ ته هم کله کله وایې چې دا زما دی نه دا د مونږه ده رښتیا دا مې ابا په پیسو اخیستی ده که زه دروغ یم دغه نه پوښتنه وکړه دا باغ رښتیا هغه به هم ستا ملګري دا باغ د دیو دی نه د رښتیا هم د دیو دی ښه مونږ پیسې میږ هم خرڅ کړې غواګانې هم خرڅ کړې او مېز هم خرڅ کړه نه چرګوړي هم نه دي خرڅ کړي چرګوړي باندې څه کوې هغه خو بیا ساتو که نه ما تا ته نه وي ویلي چې بیا هغه کار پې کوو واده پې کوم واده پې کوې چاته وایم ما چاته مه وایه چې بیا مې ابا نه کوي وایه ته خلکو ته وایه ښه هو که نه بله ورځ مې دغه ته وویلې ده بیا ټوله دنیا را باندې خبره کړه دی ولې مونږ مخلص صاحب خوشحاله سو مونږ ویل نواب خان واده ده که نه او مونږ باندې وربسو وریجې به پکې وخورو بیا څنګه شو بیا د ما ته په قار سو تا ولې خلکو ته ویلي وی ابا مې ووهله ټرت به دې سیده تا ته وریځه نه درکوم ولې نه راکوې نه در کوم د ما د واده وریځه به نه خورې هو که د ما د واده وریځه به نه خورې ستړی مې چې ته هم راغلی ښه جوړې په خیر یې کله راغلې زه هلته مې لمونځ کاوه اوس راغلم ښه څنګه ښه شکر د خدای فضل نواب خانه دې دا سر ویښته نه راخیږي چا ویل حکیم غوندې څه ترتیب نشته چې دې ویښته راوخیږي چې دوا مواد چېرته نه ده معلوم نه دوا خو ما ته نه ده معلومه ویښته دلته به نه راشنه کېږي که نه ولې نه راشنه کېږي نه راشنه کېږي دلته به د بعضې خلکو وي د بعضې خلکو نه وي ستا ولې راشنه شوي دي د ما راشنه سوي دي دا دې ته ورکړې زه که نه راش کېږي که نه ورکوم ولې نه ورکوم ورکې ورته دا خو هماغه کس دی چې تا دې جاوله راوړې وه هو بومې پیدا د ستړي مسې مې ورکړه نو ولې دې ورکوله خو زاوله یې راکړې وه اوس بیا درکړې ته جاوله دې راوړې ده موبایل ته مې ګوشکۍ ورته راوړي دا پیره دا څه وی ګوشکیانې ورته راوړي دي ما خو ګران ده څنګه ګوشکیانې دا دی دا به داسې کار وکړې ښه دا به داسې غوږ کې کېدې داسې او دا به داسې کېدې ښه او بس اوس موبایل نشته موبایل کور کې پرېښی دی بلوتوت کوی بیا بلوتوت دا اوس چی دی دا زه نه اخلمه دا دې چی وکړه نه دا زه نه اخلم دا مې غوږونه بندوي بیا خلک راځي ټولې د هغه شکوي پاڼې شکوي هغه نه شکوي دا دې کې بیا بدل یې اورل سردار علي ټکر نه زه نه اورم دا سړي غوږونه کلک نیسي ښه نه واخله دا یې تا ته راوړي دي د هغه ځینه په 2.5 افغانۍ شوي دي څو 2.5 نه زه نه اخلمه زه دا نه اخلمه تا پې اخلې تا ته یې راواخلمه ما ته خو نه دي راوړي ما ته راوړي اخیستې تا ته راوړي د ما غوږونه کلک بند کړي او ته مانه خس ویسې زه یې نه اخلمه زه یې نه اخلمه چل کوي در سره او دا په 2.5 افغانۍ نه دي ښه دا موږ تا ته په 500 افغانۍ اخیستي وو چې ته یې واخلې د دغه شیان منځ کې اشیا نشته که او دلته نانځکې پکې کېنوه ډېر ښه شی ده ښه دا ترېنه لرې کړم او دلته اوس نانځکې دلته یې بچوڼکی کېنوه دلته یې خپله نانځکه کېنوه دا 500 روپۍ سوي ونه واپه 500 یې څه کوې خو دغه د نانځکې پکې کېنوه صندوق دی دا اوس جیب کې واچوه که نه څه پکې دا بیا څنګه کوم دا بیا بلوتوت پیژنې ولې نه پیژنم د موږ ونو دونه غټ غټ توت کړي وو چې دغه اوس یې موږ خورو بلوتوت کوي بلوتوت سندرې چې دې ته انتقالوي دا اواز دلته راولي او بعضې وخت کې سندرې یو بل ته تېرېږي هغه خو کومه دې نه دې ته تېرې که ته دا به داسې کوې ښه دا داسې کله د شپې ویده کېدې داسې موبایل دې چلنده و دا په غوږو کې ورکوې بلوتوت به خلاصوې اتې بیا اواز بیا باندې نه وځي تا غوږو کې بیا خلک راځي ابا به دې وهم نه صبر 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 ښه ته ماته راکړه
ساه مې په تنګ کېږي صبر کوه مه ساه مې په تنګ کېږي ستا څنګه په تنګېږي دا بله مې ستا که صبر وکړه اوس لږ شانتي څه مصیبت دی دا لګېږي م نه ښه نواب خانه دا به ولګوو ښه خبرې به م کوو ښه دا راته ووایه چې ښه دا تاسې هغه کړئ زه به خبرې ورسره وکړم ښه وشو مکو میاخل چې مکو وشو وشو اوس کنیکټ شو خط دا تاسې ما په غوږو چې کړه زه نه ږدم او زه ځم کور ته مې زه نه ږدم چېرته ځې غوږونه مې راشکوی اوس ته ما ته راکړه ته دا چلا څنګه ته راکړه ما ته راکړه ټنګ ټنګ کوي صحیح دی اوس بیا نورې خبرې مو کړي ښه نو دې کې څه لرو ښه وطني ترانه ورته چالان که زه دا نه اورم بیا مې پلار وهي دا اوبال لري دا زه سبق اورم زه دا نه اورم نه نواب خانه غوا څنګه شوه غوا مې کور ته بوتله ولې یخې کېده نو ته څه پوه شې چې یخې کېږي خو پړکېدله پړکېدل څنګه وي دقسې کېدله ای مخلص صاحب یو پوښتنه زه ترې وکړم بله پرې ته هلمند ته تللی وې بیا د چا ویلې سیاق زر سره چا باسه دا پرې خو به تللی وې عکس به چا سره ویې کړه خلکو په اوږده موټر ته چې وایي 580 550 550 کې رانه واخیسته چا درنه واخیسته دلته یو سړی و رانه واخیسته وایي موږ ایران کې دا کور بیا ایران کې موږ ګورو موږ به ورته خاندو رښتیا عکس ته خاندو نه په دې تندي ښکل نه کړلې څنګه دلته خو یې ګل نه و نه ښکل چپ یې نه کړلې نه چپ یې نه کړم ولې عکس یې رانه وویست او نور یې چاپ نه نو عکس ته دې ولې پرېښودو ما ویلې ویې به عکس زه خوشحاله شوم که نه ما فلم بوکس کې وایي وراچوم دا څه که نه رښتیا وایي فلم بوکس کې اچوم ښه اوس ته نه یې تللی ایران ته اوس ستا عکس لاړو ایران ته تا نه ستا عکس هم تکړه دی اوس به هلته ایران کې اوس ایران کې څه کاروبار به کوي ولې مو خاندل ولې مو خاندل دا تا پورې خاندي ګپ لګي وګوره دا ستا انډیوال نه دی ښه زه نور تا سره نه غږېږم مخکې چې تا ته ویلې که نه هغه بعد شیطاني کړې وه و که نه دغه هر وخت د ما شیطاني کي ما ویلې نواب خان ته به واده وکړي که او بله خبره اوسه پورې لا ته ورسره ناست هم وي او ګپ شپ دې ورسره لګوه ګاټ یم کول ګاټ یم کول ښه هغه یو چا راته ویلي که نه دې ته وایي په انګلیسي کې خبرې وکوئ دا یې ډېر ښایسته وایي دې وایي انګلیسي یاده کړې ده رښتیا وایي انګلیسي خو مې وخته یاده کړې وه دا څه وایي که نه ښه نو انګلیسي کې یو دوه خبرې کوو وویک ښه ته چې وایې که نه وټ از یور نیم وپېکوړي زیمبایم ولې اختم خاندل دا پورې خاندي نواب دا تا پورې خاندي دې نور نه وایي ما ولې خو تاسې وایه ووایه چې ویې وایم بیا خاندی پاست ټینس کنټینیوز او ما هم غلط کو ښه ته ویر آر یو فرام ته غټ فارم و د چرګانو خو موږ یو ورځ ورغلي بیا نور نه ورغلي ته د کوم ځای زه د ماشیناو یم د قرهباغ یم د ماشیناو یې ښه نواب خانه موږ واده ته اوس هغه کړی دی نیت کړی چې تا ته یې واده وکړو ښه کله کوي شرط پکې بل چې شرط دا دی چې ته به چرګوړي خرڅې نه چرګوړي خو نه ښه زه موږ دې حلالې که زه سبا ته واده کوم صحیح دی کله حلالې کړم درته نن بېګا ته حلال که سبا ته واده کوم نن بېګا ته خو زه چېرته ځم میلمه یم چا سره میلمه یې لرې ځای کې میلمه یم ښه دغه مخلص صاحب دا نواب خان مړ یو کار غلط کوي یاره دا ماشوم نو ژړل وای د چوشلې رانه پټې کړي دي دغه هر وخت ما نه پټوي هر وخت یې ما نه پټوي دغه یې ما نه پټوي هر وخت یې ما نه پټوي څوک یې پټوي همدغه یې پټوي رانه خو هغه وایي چې دې رانه پټې کړي همدغه یې پټوي رانه تا پټې کړي دي نه همدغه یې ما نه پټوي ما چوشلې راوړه نه ته ورته څه ونه ویې ګوره زه چې نه ورته یم دوی ما ته خبرې کي او ما نه شیان پټوي او کالي مې هم شکوي څوک یې پټوي همدغه یې ته څه هغه هلکه دا یې نه پټوي لاړ یاره زه ګیر کومه سبا نن خو رانه خلاص وي پرون به دې څوک خلاص کي او که نه زه به پرون کې تا سره ګورم دغه ما توشلې هغه کوي
توشلې مې وای راکړه. د تا توشلې چا اخیستې دي؟ تا اخیستې تا سترګې مه رګه ورباندې. نه زه څه کوم زه د سره جنګ نه کوم بیا مې په تیږو ولي. څوک دې په تیږو ولي؟ نو همدغه ما ولې همدغه مې په تیږو ولي. همدغه مې دا په تیږو ولي. خلاص که ده. نه تا نه څو دانې اخیستې دي؟ 3 دانې اخیستې. ما یې څه کو دا دې مې پټ کړو لکه چې کوم دا نه دا ما نه ده پټ کړی. څو دانې نه اخیستې دي؟ 3 دانې نه اخیستې. 3 دانې توشلې ورته ورکړه. ما نه دي اخیستې. تا اخیستې. دا ماشوم خو دروغ نه وایي. همدغه ما نه تښتولي دي. چا؟ همدغه ما نه لاس ما اچوه که نه. همدغه تښتولي دي ما نه. لاس ما اچوه. دلته راشه. هېڅ هم درته نه شي ویلی ښه ونه هېرېږي زه سره یم. ته دا لښته واله که یې والې تیم ووه بیا صحیح دی تیم بیا ووه دا ونیسه سم یې بیا ووه. څو توشلې درنه اخیستي؟ 4 دانې مختې خو 3 وو که نه څنګه دې یو اضافه کړله؟ وینې دروغ یې ویلې که ته نه وې دا لښته دې ایسته که دا لښته دې ایسته که دلته راشه. دا لښته دې ایسته که ورته زه تا هېڅ هم درته نه وایي. ته راشه دلته راشه. دا لښته دې اول ایسته که لښته څنګه کوم دا یې لښته ایسته. هو ښه نور ما سره جنګ کی دا څنګه چل دی؟ ولې؟ ما نه توشلې هم تښتوي په تیږو مې یې ولي او اوس دروغ هم وایي. دروغ نه وایي. ولې دروغ وایي؟ وایي همدغه دروغ وایي. دروغ نه وایي. ښه ته ماته دا ووایه که نه دا چې دې سره کله لوبې کې دا خو غالۍ نه کوي در سره؟ غالۍ نه کوي صرف توشلې تښتولي دي؟ توشلې تښتولي دي؟ څو دانې؟ 4 دانې. 4 دانې راوباسه ورور. مفلس صاحب اول یې تا ته ویلې 3 دانې او اوس وایي 4 دانې. زه مفلس نه یم ما تا ته نه ویلي. ته نو څوک یې؟ محراب ګل مخلص. محراب ګل مخلف. اوس خو مې زده کړه کنه. نوم صحیح اخله نوابه. اوس خو مې زده کړه کنه. مه کوه دا شی مه کوه زه خفه کېږم په دې باندې. ته ولې داسې کار کوې؟ زه خو ته خو په ما ګران یې کنه تا ما ته موبایل هم راوړه. ما موبایل هم راوړی هو کنه ته خو په ما ګران ګوشک هم راوړي وو. څنګه موشک یې دې راوړي؟ ګوشک یې مې ته راوړي. سیم کارټونه دې واخیستل؟ څنګه پینګوان کړو ته؟ پینګوان ته هغه ته وایي سیم کارټونه ته. نه ته راشه زه وراره زه ته در کومه څه پیسې ما سره هغه واسکټ مې بل سره دی ورته در کوم ورته د څه شي نه هغه نه غواړي. ستا تاوان زه ورکوم تا خو اخیستی وو که نه نه ورکوم تاوان. تاوان ولې نه ورکوې؟ نه ورکوم ما نه خپل رښتیا تښتولي درنه؟ هو ښه ته داسې یو کار وکړه که نه یو ټوکه راته وکړه. څه شی ووایي ما ټوکه راته وکړه چې ومخندې. زه ټوکه څه شی؟ ټوکه یو داسې خبره راته وکړه چې موږ وخاندو ورته. زه نو ستړی کړم یاره. پنجه واچوه. پنجه واچوه. ښه نواب خانه او یو ټپه راته وکړه. ټپې خو مې نورې نه دي زده کړه. یو دانه دې زده ده زه خیر. اما هغه ټکر نه و ټکر چې دا یو مخکې چې ورځ دې کړی و راته. ټکر کومه تا ته مې کله کړې وه؟ هغه چې دې ویلې څنګه هغه ټکرې دی چې ټکرې رادو کې څه راځي؟ رادو کې چې راځي سرداري ټکر هغه مې زده وي اوس مې یېدي. نه نه اوس یو دانه وکړه که نه خیر دی. یا بله دا ورځ مې ویلې وه بیا مې پلار ووهله. زه به یې درته وښیم. نه نه مې مازدیګری ده خیرا مه کړه داسې ورته ووایي. مازدیګری ده نور چې یې وایي خیرا مه کړه. خیرا مه کړه. نه همغسې ټکري اواز کې ووایه. نه همغسې ټکري اواز کې ووایه. څنګه چل دی؟ یاره دې په دین ته پوهېږي. زه خو یې غږولی شم خو دا څه وایي؟ خو ما ورته ویلې دوی دغه ووایه ما ورته ویلې. ورته دې ویلې؟ هو آفرین ګوره بل چا سره خبرې مه کوه ښه. ښه دا اوس تا باندې رشخن وایي دا تا باندې اوس سندرې ورته زه سندرغاړی خو نه یم چې ما نه سمه ویله د سندرې زه سبق وایم. آفرین دغسې ده او عالم ځان نه جوړ که صحیح دی. څنګه عالم؟ والم نه عالم. عالم آفرین هو او ته به داسې کار وکړې ښه هغه ماشومانو سره به نور جګړې نه کوې جنګ زه نه کوم جګړې. زه ماشومانو سره جګړې نه کوم. نو څوک یې سره کوې؟ چې ما سره جګړې وکړي زه بیا ملا صاحب ته وایم هغه په لښته وهي. په لښتې وهي. ښه نواب خانه نور ماښامبین شو که ستا خوښه یې موږ به درنه لاړ شو. زما خو خوښه ده که نه. څنګه؟ لاړ سه کورو ته هم مرغۍ لاړې نغارو ته هم. اوس لاړ شو؟ هو لاړ سئ که نه. دا یو ورځ هم ډوډۍ راباندې ونه خوړله. بل پرون مې راباندې خوړلې وه که نه. نو بل پرون خو موږ جلال آباد کې وو نو څنګه دې راباندې وخوړله؟
نن به راغلي وای واده کې مې در باندې خوړله نو نن راغلي یو که نه ولې دا کوم ځای کې یو خو د اوس نه که نه څه وخت ماسپښین ماسپښین خو ماسپښین من کور ته درغلو ته نه وې نو چی هم کړی موږ واده کې وو که نه واده کې وی دونه ورځې به مې ته راپټې کړې وې راپټې کړې هو که نه هلته خو چا ونه والي نه غوښه یې درکړه هو څومره غوښه مې وخوړله جواري جوشک مې وخوړ دا څه هو که نه او ګلپیان یې مو یې پخ کړي رښتیا هو ګلپیان یې هم پخ کړي وو ګلپیان پېژنې ولې نه هغه څه پېژنم شی هغه زمونږ کلیوال ده ولې کلیوال دی هو که نه نو ګلپي خو کلیوال نه خو ګلپي دونه غاټ سرې نیولی یو هغه یې سبزي ده چېرته ډېر کېږي هغه پوهېږي غټ سر مه یاده وه ولې زه خو نه وایم بیا مې وهي خو ته ولې یاده یې موټر نه راوړم نور ژاړم نه تا خو دې ته څه نه دي ویلي که ما خو درته څه نه دي ویلي ما یې تا لنګه وکړله هو مالې ولې یاده یې هو که نه ښځه ښه دې وکړه زه خواره مه سې زما یې په سترګو کې اوښکې راوسته دا ولې څه شی دا زما ملګری ولې په عذاب یې که زه نه په عذاب وم تا په عذاب کړه ما نه دی په عذاب کړی نواب خانه او موږ درنه ځو مخې ته م ښه ښه ښځه نو د الله په امان لاړو مخې ته م ښه وروره موږ ته څه خدمت وکړم واښه نه وي یا هم خاص کور کې نه وي دا زه نه اخلم ولې دا مې تېر سم نو تا چېشته دا خوړو نتار چې خورې کله صادر خورې کله لرګي خورې کله اوس دا راونیول د غاښ کې مې واښه کم کور کې خصم نه وي دالته یې وکړه که پټیو کې صابون صحیح دا بوټي رانړو دا زموږ هغه دی نه دا نه دي دا زموږ نه دي زموږ باغ لرې ده تاویز دا زموږ دي دا رانړو زما کور دا زموږ نه دي ویې کوه زموږ خو نه دي که نه نه ولې نه دي زموږ نه دي زموږ باغ لرې ده چېرته دی لرې ده جلال آباد کې دی نه ما نه ده لیدلی لغمان کې دی نه ما نه ده لیدلی پلار دې مې پټ کړلی او ته خو چې زه پکې خشاوي کومه هغه خو تورشکو کې کوم ښه هو که تورشکو کې کې ښځه نن خدای په اماني ته واخله ملګرو نه هغه ټول کیمره کې دي ګوري ښه د خدای په امان و ملګرو صحیح شو الله مل شه ورته الله مل شه تربیه ښې چارې تربیه ښې چارې په مخه مو زیړي ګلونه په مخه م زیړي ګلونه داسې ورته وکړه اوس داسې ورته وکړه اوس ښي لاس وکړه رشته تا ښي لاس وکړه رښتیا تا نه اوس